وروره دغه سوال څو ګشته سوی ده چې دا خلک مزخرف خلک د نقلي په صفحو کې څوک چې دغه دعا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی ده چې دا دعا وایي کوم دعا یې ښودلی ده چې وروسته راځي نو 380 حجونه ثواب ورته الله ورکړي 380 ختمونه 380 غلامونه آزادول 380 دینار صدقه کول 380 غمجنو شیان افواهات لیکلی ده د وروره دروغ ده مکمل دروغ ده څوک چې د نشري هغه هم ځان ته دوزخ ځان ته حاصلوي یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی ده چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار څوک چې ما پسې دروغ وایي هغه خپل جای د دوزخ کې تیار کړي نو څوک چې د وایي هغه مرتکب د ګناه کبیره کیږي او څوک چې بیا نشري قصدن هغه مرتکب د ګناه کبیره کیږي له دې شیانو نه اجتناب وکړئ وروره دلیل بالکل نشته نه حدیث صحیح نه ضعیف هیڅ په دې کې نه ده راغلی وروره دا دروغ ده دا قصه واقعیت نه لري الله په خپل حفظ امان کې وساته وروره د تا پوښتنه په مورد د زکات ورکول سعاداتو ته ده نو وروره دې کې اختلاف د علماو شته په علت کې یقینا لکه چې تا ویل چې مخکې خمس ورکول کېدل او اوس نه ورکول کېږي اوس بل ورکول شي نو د ما نظر خو دا ده چې دغه علت نه ده ویل شوی اصلي علت دا ده چې دا خیره د مال د خلکو ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې لپاره سادات ته وویل سیدانو ته چې دوی د زکات نه اخلي نو هغه علت خو څه موجود ده نو د ما نظر هم دغه ده چې باید سادات زکات وانخلي ځکه چې دغه مشکل خو پکې شته د علت چې کوم بیان شوی ده منسوسي هغه شته پکې او خلک د نور کومک وکړي سادات سره نو نور کومکونه در سره وکړي غیر له زکات نه الله په خپل حفظ امان کې وساته ورور تا سوال دا و چې جماعت کې مونځ کېږي او ته په خپل دکان کې امام پسې اقتدا وکړي او مونځ ورپسې وکړي دا مونځ دې نه کېږي بالکل مونځ دې صحیح نه ده وروره دا مونځ دې تا نه کېږي په هغه صورت کې دا صحیح ده چې دا جومات ډک شي صحن اولۍ د جومات هم ډک شي د لار چې فاصله ده د جوماتو د تا دکان پورې دم ډک شي صفونه وصل شي بیا ته هغه وخت کې کوی شي چې د خپل دکان کې هغه امام پسې اقتدا وکړي اما دومره فاصله شي په منځ کې دا د تا مونځ نه کېږي بالکل وروره تا پوښتنه دا و چې په بدل د پول د صدقې فطر فدیه یا فطر د روزې یو چا ته اختر لپاره سودا واخلي دا څنګه ده وروره دا صحیح نه ده باید چې ته اولا جنس ورکړي بهتر دا ده چې جنس مثلا وړه ممیز خرما دا شیان دغه شیان که اخلي بالکل صحیح ده خو په هماغه اندازه واخلي چې شریعت تعیین کړی ده مثلا ممیز که اخلي د هر نفر سر نیمن یا خرما اخلي نیمن او که وړه ورته ورکوي 2 کیلو د هر نفر په بدل کې ورته ورکړه دا ښه خبره ده اما که نور شیان اخلي هغه منسوسي نه ده ته د حق نه لري چې نور شیان په بدل د صدقې فطر ورته واخلي مثلا ته د 2 کیلو غنم که وریځه اخلي یا لوبیا اخلي هغه کې ځان ته اندازه لري صدقې فطر چې هغه نه ته باید ورکړي نو دا صحیح نه ده فقط د جنس ورته ورکړه او که چیرې قیمت دې ورکول خپله هغه نقد پیسې ورکوه نو قیمت تنها د احناف په نسبت صحیح کېږي او که جنس دې ورکړي یعنی غنم یا اوړه یا کجوري خرما او یا ممیز د ټولو فقهاو په نسبت صدقې فطر بیا صحیح کېږي الله په خپل حفظ امان کې ولره